امریکا د افغان اردو او د ولسمشر اشرف غني ملاتړ وکړ او طالبانو ته یې ډیر خطرناک اخطار ورکړ. طالبان ولې وارخطا شول؟ امریکایانو ته یې څه ویلې؟ دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې افغان ځواکونو پسې ډیره سخته راخیستې ده. تېره ورځ په روژه ماتي کې 4 امنیتي ځواکونه په خلو روژې ووژل چې دغه کار د افغانانو ډیر سخت غبرګون راوپاروه. نه تنها د افغانانو بلکې امریکا هم چوپ پاتې نشوه. امریکا جنرال سکاټ میلر طالبانو ته یې ډیر سخت اخطار ورکړ او د افغان ځواکونو ترڅنګ د ولسمشر غني د خبرو ملاتړ هم وکړ. دغه ملاتړ طالبان ډیر سخت ورخطا کړي دي. امریکایي قومندان سکاټ میلر ډیر سخت غوسه ده او داسې ویلې: افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلې که چیرې طالبان تاوتریخوالی همداسې روان وساتي له سخت غبرګون او ځواب سره به مخ شي. میلر چې نن یې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو له قول اردو لیدنه کوله وویلي دي د تاوتریخوالي کموالی جدي اړتیا ده او طالبان باید سولې له اوسني فرصته ګټه پورته کړي. بلخوا د ملي دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال اسدالله خالد ویلي افغان حکومت د سولې پلوی دی. طالبان او بل هر څوک چې د سولې غږ ته لبیک ونه وایي لکه څنګه چې مو مخکې اقدام کړی همداسې به یې هر ځای وځپو. اسدالله خالد ویلي چې اوربند وکړئ که نه له خاورې مو ورکوه. بیا افغان ولسمشر اشرف غني هم په ډیره جدي توګه طالبان ته ویلي چې اوربند وکړئ او له جګړې تیر شئ، خو طالبانو بیا اشرف غني خبرو ته خندا کړی او د ولسمشر غني خبرې بې منطقه بللې دي. درنو لیدونکو تاسو که کوم نظر لرئ له موږ سره حتماً په کمنټ کې پرېږدئ او که ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري درسره لایک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.